بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی او مهربانه دی. دوستانو ډېر ښې ویلي دي چې میوه لرونکي ونې چې وي ډېر زیات دوستان لري په هغه وخت کې چې په کوم وخت کې میوه نیولې اوسي، خو بیا د بادونو د خزان په وخت کې یوازې د هغې ریښې وي چې هغې سره ملګرتیا کوي. موږ هم راغلي یو ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ ته چې دلته په بې شمېره جیري په ځمکه باندې د مالټو 2-3-4 قسمه رنګارنګ بوټي کرل شوي دي او په حاصل باندې راغلي دي. نو له موږ سره په خپرونه کې پاتې شئ او د دې یادې خپرونې څخه خوند واخلئ. درې لیدونکو مخکې له دې چې خرید و فروش چې چېرته کېږي او چېرته بیا د باغ نه مالټه ځي او هلته راغونډېږي او هغې ځینې تقسیمېږي، هلته لاړ شو. دلته به د باغ د مسؤل سره خبرې وکړو. ستړی مه شو. مهرباني. نوم دې راته واخله. طارق ناصري. ناصري صاحب دا باغ تاسو کرلی؟ نه، باغ خو دولت کرلی ده خو موږ سره اجاره ده. دا د څونه وخت اجاره ده تاسو؟ دا د 10 کال لپاره اجاره ده. د 10 کال لپاره. ناصري صاحب دا کوم برخه چې تاسو سره دلته اجاره ده دې کې څو قسمه مالټه ده؟ دې کې خو دا خو تقریبا دا 15-14 کاله مخکې کرل سوې مالټه ده او د دا کوم تخم چې ده یا نوع چې ده دا هغه های سطحه باندې ده، ضعیفه ده. خو دولت چې اوس کوم نوي باغونه کوي او نوي دغه کوي باغدارانو ته ځمکې ورکړي دي، نو هغه ټول 2009 مالټې دي. هغه بیا ډېرې بهترینې مالټې دي، هغه لال مالټه ورته وایي، هغه مالټې دي. او یو رقم 2009 مالټه چې ده هغه بیا ډېر زیات شربت لري، چې ډېره بهترینه مالټه ده. نو دا مالټه هم چې دا بده مالټه نه ده، خو دې کې موسمي ګډه ده او 2002 پکې ده، 2005 پکې ده، دغسې ګډ ورته تخم ده. یو لاس یعنې یو مارکه مالټه نه ده. عموما ټول باغونه داسې دي که نه بعضې باغونه پکې چې راغلي؟ تقریبا ټول کې بس مالټه ګډه وډه ده چې 2002 او 2009 او 2007 ګډ وډ تخم راغلی و. او دا اوس چې دا کوم نوی تخم تاسو چې یادونه وکړه دا تخم چې ورکوي دې کې هم تاسو برخوال هستئ کوم کرلی هم دی؟ او موږ تقریبا 13 کاله شاوخوا ډېره ځمکه 80,000 یا 1 لک شاوخوا بوټي م د مالټو کې نیولي چې دې کې 2007 دي او 2009 دي. دا دواړه بهترین وایي د دواړو کې. او دلته چې مطلب تاسو ته څوک راځي او بدنه مالټه اخلي تنها افغانستان کې تقسیمېږي که ګاونډي ملکونو ته هم ځي؟ تقریبا 13 کاله موږ 2-3 دا غټ کوماز موټره ازبکستان ته ولېږله او دا 2-3 ورځې مخکې یو تجار له ازبکستان نه راسره په تماس کې وو، بیا نو هغې سره خبرې روانې دي. نو امکان درلود چې انشاءالله څه کله موږ ازبکستان ته اوسناسه مالټه صادر کړو. او دلته به تقریبا تاسو سره ستاسو شخصا چې کوم باغ دی څومره کسان به کار کوي؟ چې شاوخوا موږ سره یو 400 کسان کار کوي. او د شپه ورځ دلته مصروف اوسي که نه د دې د ورځې حساب دی؟ شفټونه دي، د شپې شفټ بیل ده، د ورځې شفټ بیل ده، 2-3 شفټه موږ سره خلک کار کوي. دلته خو به ډېر سیلبیر هم راځي. مخکې موږ وکتل لیدونکي به شاید کتلي اوسي د خپرونې په پیل کې فضابۍ خو هم ډېر نه خوشبختانه چې ننګرهار پخوا مثلا څو کاله مخکې په
شي یخ باندې ډېر مشهور و بیا ورپسې د ګاڼې ګوڼې اوس خوشبختانه مالټه په ننګرهار کې داسې یو دغه پیدا کړی راسي له شمال او د افغانستان له هر کونج نه خلک راوخوځي چې په دې موسم کې خلک ځان بټي کوټ مالټو ته رارسوي نو خامخا خلک خو دغه کېږي راځي باغونو ته په خپل سر ننوځي خو بیا موږ د پازافتۍ احساس ځکه نه کوو چې وطنداران هم دي په دې خوشحالېږو چې خلکو ته د یو سیاحت د یو ناستې پاستې د یو چکر زمینه برابره شوې ده موږ خوشحاله یو او انشاءالله چې راتلونکي کې موږ غواړو چې باغونه نور هم زیات کړو په خیر سره او څومره چې مشهورېږي موږ په دې خوشحاله یو چې سیلبین څومره ډېر راځي دا موږ لپاره هم ګټه ده او د خلکو د یو سیاحت لپاره د یو تفریح ځای ده. ما مخکې هم یادونه وکړله دلته د مالټه چې نه افغانستان کې تاسو مختلف ولایتونو ته انتقالوئ که چیرې دا خارجي ملکونو ته لاړ نه شي نو دا به هغومره ګټه وکړي؟ پخوا خو به داسې و د جمهوریت په کلونو کې چې و خو نامني ډېره وه مالټه به له کابل نه بهر ډېره نه تله نور ولایتونو ته خوشبختانه دا 2-3 کاله نو مالټه د افغانستان ټولو ولایتونو ته رسېږي ټولو ولایتونو ته ځي. زما هدف ګاونډي ملکونه دي. پوه شولم هدف ته راځم ګاونډي ملک هغه دلته ډېر تاثیر نه لري. تېر کال موږ 300 موټره په ازبکستان کې خرڅه کړې وه هغه هم داسې شوقیانه هغه تجار ویلي سیار هلته ما ته ګټه کوي که نه کوي ورزیابي کوم او سږ کال هم همدا رقم ده نو اوسه پورې موږ لا دومره خودکفا نه یو د سترولو څلنګانه چې موږ یې بهر ته صادر کړو نو د راتلونکي باغونه که په خیر سره ورسېدل انشاءالله موږ بیا دا کولی شو چې موږ بهر ته مالټه صادر کړو. او دا باغ به نور څومره وخت دوام کوي لکه چې مطلب کاریګر پکې لګي او چې مالټه شکوي او خلک یې اخلي؟ یاره انشاءالله جدي دلوې تر لسمه پورې مالټې بټي کوټ کېږي او د دې شکر روان وي. او فکر کوم اوس خو هغه د پیل ورځې دي یا به میاشت پکې یا به 20 ورځې کېږي چې مالټې رسېدلې وي دومره اوبه به اوس نه لري؟ نه مالټې خو اصلا د جدي نه خواته مالټه د خوراک ته برابرېږي اوس هم صحیح دي خو هغه څه نه دي لکه جده کې څومره خوندورېږي نو مالټه جدي میاشت کې ډېر بهترینه مالټه وي. ډېره مننه کار مو برکت. مهرباني ډېره تاسو نه مننه. لیدونکو موږ سره پاتې شئ. ستړي مشي خیر اوسه ټول یوه ډله استئ؟ و ټول یوه ډله یاستو. کوم ځای نه راغلي استئ؟ موږ د غلام ډاک د چپتیار ولسوالۍ نه راغلي یو. چپتیار ولسوالۍ نه چکر لپاره که د مالټو لپاره؟ دواړو ته راغلي یو هم د چکر لپاره هم د مالټو لپاره. مالټې خو هلته نږدې هم پیدا کېدې؟ خیر خو هلته یې دومره خاص نه پرېښود دلته راغلو بس. ولې هلته یې ولې نه پرېښودی؟ بس هسې د دې چې مالټې اورېدلي مو دي ښه مالټې دي که نه؟ او ماشاءالله ښې خوږې مالټې دي زبردسته مالټې دي سره دې ځي. همدلته به یې خورئ که وړی به؟ نه دلته به هم خورو او کور ته به هم وړو له خیره سره. ښه چکر ولرئ. خیر اوسه. ستړی مشي. خیر اوسې څنګه خیر؟ موټر خو دې له خیره سره بار کړی چېرته سفر دی؟ دا انشاءالله جلال آباد له وړو فارمیسي نه وړو جلال آباد.
روزانه پیره کې که نه څه څو ورځې بعد راځي؟ نه روزانه پیره کوو زمونږ خو انشاءالله روزانه پیره یو. دا ته د تجارت په شکل باندې وړې مطلب هلته یې بېرته خرڅه یې کړه خپل دوکان دی دی هلته دانګي خرڅ؟ دا تجارت دی بس دې ځای نه وړو هلته یې خرڅوو. عموما څو قسمه مالټه دې ځای نه وړې؟ یاره عموما دا خو دې کې ډېرې قسمه مالټې ته کوم قسم وړې؟ مونږ خو بس دغه مالټې وړو لال مالټې والا دا ښایسته مالټې دي لکه ډېرې نامي مالټې دي که نه د دې ځای مالټې ډېرې اوبه هم لري او بازار کې خلک ډېرې ښه خوښوي. دغه نور قسمه چې دلته کوم یو دی دا جلال آباد ښار کې خلک نه خوښوي بیا څنګه؟ ولې نه خوښوي دا خو ټوله ښه مالټه ده دې کې قسمونه دي د مالټو لکه لال مالټې او ټوکولتاري او سمتاري دغه مالټې دي پکې دا چې دي دا ډېرې ښې مالټې دي ښه نامي مالټې دي د فارمیسي. او روزانه څومره خریداري کې څومره مالټه اخلي دلته؟ یاره مونږ خو کله یو ګاډی ویسو کله دوه ګاډي یو سلو شل پنځه پاکټه پکې وړو زه په خپله نور ګاډي خو ډېر زیات باري. ډېره مننه سفر خیر خوشحاله اوسئ. ستړی مه شه. خیر اوسې مننه مهرباني. امیر صاحب که لومړی کوم راته نوم واخلئ؟ زما نوم مجیب الرحمن دی ورور. امیر صاحب د باغونه تاسو اجاره نیولي دي دولت لخوا هم نیولي کوم شخص لخوا هم نیولي په څه حساب نیولي ده؟ دا خو وروره د شرکتونو د خوا نیول شوي تقریبا 12 شرکته دي د حکومت د خوا نه په آزاده بولۍ کې نیول شوي. دا په اجاره به وي که نه؟ او دا اجاره ده. دا څومره وخت په اجاره وي؟ دا تقریبا 15 کالو لپاره اجاره ده. او په دې بټي کوټ ساحه کې به تقریبا ستاسو په نظر باندې څو جریبه مالټه کرل شوي؟ دا تقریبا 200 جریبه چې کوم دی مخکې وه اوس هم لګی دی کار روان دی تقریبا 3000 نه بره جریبه مالټه اوس وکرل شوله دا لګی دی خلک لګی دی کار کوي ځمکه چې کوم دی په قرارداد ورکړی شوې ده ورکرل کېږي لګیا ده. او د نورو کلونو په نسبت باندې تاسو پوهېږئ چې څه کال حاصلات کم کړي که زیات کړي دي؟ حاصلات خو داسې دي چې اول کې ښه و ډېر ښکلی حاصل روان و خو بیا چې کله دا موسم ګرم شو او بارانونه مو شو نو هغې سره دا اوبه لږې دغه شولې دا نیر چې کم دی دا کم ویاله چې راغلی ده نو دا دغه شوله اوبه بندې شولې او هغه د ګرمایش د وجې نه هغه باغونه چې کم دی لږ تندي وواله او هغې کې هغه حاصلاتو کې فرق راغی نو کم دي د پروس کال او کم دي د ګرمۍ د وجې نه. او څو قسمه مالټه دلته کرل شوې؟ دلته خو تقریبا مالټه 8 قسمه مالټه ده خو دلته هغه 2009 لبنان د بیروت هغه مالټه دلته زیاته ده. کومه مالټه چې کوم ده هغه بلیډ مالټه چې ورته وایي هغه لال مالټه نو هغه خلک ډېره خوښوي هغه کمه ده. نو اوس د راروان قراردادونو کې هماغه بوټي هم کرل کېږي او راروان کړو ته به انشاءالله هماغه مالټه یو هماغه به راورسېږي. دلته اوس موسمي مالټه ورته وایي هغه د شکري ده او دا واشنګټن مالټه څوک ته بېدانه وایي دغه مالټه ده نو دغه مالټې زیاتې ده کومه چې لال مالټه ده هغه کمه ده ډېره. او دا اوس چې تاسو کوم قسمونه کرلي دي دې کې د کوم قسم تقاضا خلک زیاته کوي؟ دې کې لال مالټر سړی چې راځي که هغه سیلبیني که هغه مشتري نو هغه دا وایي چې یاره لال مالټه به چېرته وي. د لال مالټې ګاګ ډېر دی هغه خلک خوښوي چې بار نه څوک راځي که دوکاندار راځي هم د دې تپوس کوي او که څوک یې اخیستونکی راځي نو هغه هم د دې تپوس کوي چې لال مالټه به چېرته وي. نو انشاءالله را روان کالونو کې به لال مالټه او دغه به او د دې دا بوټی مطلب چې وکړل شي څو کاله بعد په حاصلات خو د دې په 3 کال باندې بوټی حاصل ورکوي خو کم حاصل ورکوي او تقریبا عمر چې د خصمانه کېږي 80-90 کالو ته هم د دې بوټي عمر رسېږي چې کله د خصمانه کېږي په ښه طریقې سره سپریګانې وشي ګوډ وشي سره ورکړی شي نو عمر یې ډېر دی ماشاءالله د مالټې. او تنه افغانستان کې خلک انتقالي یو ولایت او بل ولایت ته کنه ګاونډي ملکونو تمزي نه دا خو مخکې به داسې وو چې د پاکستان نه به راتللې مالټې به دلته خرڅېدلې نو اوس الحمدلله لله الحمد الله ډېر شکر دی چې زموږ دا خپل زراعت په خپو باندې ودرېدو او خپل ولایتونو ته مطلب چې څومره ولایتونه دي همدې ته ځي بار ته نه ځي ایکسپورټ نه کېږي خو زموږ دا خواهش دی که چېرته الله پاک دا حالات موږ ته ښه کړي او سازګار شي نو دا زموږ مالټې نور هېوادونو ته لاړ شي تاجکستان ته لاړ شي ازبکستان ته لاړ شي نو دا به یو معیار پیدا کړي او یو قدر به پیدا کړي. اوس چې کوم دی په افغانستان کې دننه خرڅېږي بهر ملکونو ته نه ځي. تر اوسه پورې تاسو دولت ته غږ رسولی دی چې تر څو دا مالټه ګاونډي ملکونو ته هم لاړه شي؟ ومو خو بار میډیا والا راغلي دا خبرې مو ته کړي دي خو الحمدلله هغوی به کوشش کړي نو انشاءالله یوه لار به راوځي او انشاءالله دغه به شي. او څومره کاریګر به تقریبا تاسو سره اوس دلته په کار مصروف وي؟ دا خو تقریبا 12 شرکت دی او دا شرکت سره 100 تقریبا 200 کسان موږ سره په کار لګیا دي. دا تاسو ګورئ که نه دا ګر چاپېره
نو د 2.5 کسان موږ په روزګار اخته دي. دا ځان له دا نه دي چې مطلب دا کار وکړي او بیا ختم شي. دی موږ سره دا شاخبوري کوي، دا ګوډي کوي، سرې ورکوي که نه. نو دا او سر وکال دا کسان دا موږ سره اخته په دې کار روزګار باندې. نو دا اخته دا تقریبا هر شرکت 1.5 کسان دا دی څه کار کوي. نو 12 شرکت دي تقریبا 2.5 کسان دا خلک دغه دي په دې باندې اخته دي. بل همدا کسانو بار ملکونو کې به ولته بیا کار کوو. اوس خوشحاله دي چې راغلي موږ ته خپل ملک باندې روزګار پیدا کېږي او کار کوي او مطلب خوشحاله دي. ډېره مننه، برکت. خیر وسي، مهرباني، خیر وسي. درنو لیدونکو، دا و د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالي او د مالټو باغونه په دې کې چې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او یو څه معلومات مو هم ترلاسه کړي وي. تر بیا چې په یو بل خپرونه کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تر هغې ښې چارې.